ولې کله کله یو خبرې خو چې دې زړه ته کوزه شي زندګي بدله شي. تاسو وایئ څه نمونه شته؟ ولې نشته؟ زازان دا یو سندرغاړی و، ناشنا آواز و، د به سندرې ویلې. یو ځل پروګرام دی، دی ناست دی سندرې وایي. عبدالله ابن مسعود جلیل القدر صحابي رضی الله عنه په هغه لار را روان دی. تپوس یې وکړ ویل څوک دی؟ ویل زازان دی. اوهو څه ښایسته اواز دی، خو ارمان چې د الله کتاب یې پرې ویلی د اواز و د واورېدو ویل دا څوک دی؟ خلکو ورته ویل عبدالله ابن مسعود دی. عبدالله ابن مسعود ګوره ډېر جلیل القدر صحابي دی. یو ځل نبی علیه السلام د مسواک کټ کولو دپاره ونې ته وخېژولو. بره چې وخته نو دا وچې وچې کمزورې پنډۍ لاندې صحابه ولیدلې، نو هغوی ورپورې وخندل، مسکی یې وکړه. نبی علیه السلام صحابه ته وایي ما تضحکون، دا څه پورې خاندئ او مسکا کوئ؟ هغوی ورته وایي د الله حبیبه د عبدالله ابن مسعود دا وچې وچې پنډۍ مو لیدې، هغې پورې مسکا وکړله. نبی علیه السلام څه وایي؟ زما د قسمی په الله د عبدالله ابن مسعود دا یوخ به په تله د میزان کې د احد د غر نه ډېره درنه ده. احد غر دی مدینه منوره کې. مسعود احمد صاحب د هغې دیدار کړی، ملاقات به یې کړی. تقریبا 3 میله دی یا 5 میله دی. سوربخن غر دی. د نبی علیه السلام ورسره ډېره مینه وه. په سفر به چې لاړ واپسۍ کې به راغی، وایي هذا جبل احد یحبنا ونحبه. ای زما ملګرو دا د احد غر دی، د زمونږ سره ډېره مینه ده او زمونږ د سره ډېره مینه ده. ګوره یو کاڼی دی، د پیغمبر سره محبت دی، مقام یې څه دی؟ وایي دا به الله جنت تم نقل کړي او د جنت په ښي طرف به الله ولګی دی. یو کاڼی کې چې د پیغمبر محبت راغی، شان او مقام یې دا شو چې جنت ته لاړو. په یو ځوان کې که د پیغمبر محبت راغی، د الله محبت راغی، او ځوانه ته خپل شان او مقام بیا وګوره. د قرآن او سنت په تعلیماتو کې بیا خپل ځان وګوره، خو اول دې دا زړه وګوره چې محبت د چا سره دی. وګوره دا زړه دې چا له ورکړی دی؟ الله له دې ورکړی، د الله رسول له دې ورکړی. د چا تصویران دي پکې، د چا سوچونه او فکرونه دي، د چا خیالات دي پکې. نه راشه دا زړه صفا که الله له ورکړه، د الله محبت پکې واچ. دا ګندونه ترې نه وباس، د پیغمبر محبت په دې زړه کې واچ. دا خپل زړه په قرآن او سنت باندې صفا سوتره کا، اکسرې د دې وباس، فکرمند شه. ګورې نو زازان وایي دا چا اواز وکړه؟ وایي عبدالله ابن مسعود دی. هغه وایي ډېر ښایسته اواز دی، سندرې وایي، خو ارمان چې قرآن یې پرې ویلی. دا مې دې پورې راتلل بعضې وخت کې یو خبره د بنده د ہدایت ذریعہ ہو گئے. دل سے جو باتیں نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. بس دا خبره وه د زازان په زړه ولګېده او فوراً د ډمتوب د مجلس نه پاڅېده او منډه یې کړه عبدالله ابن مسعود پسې او ورغاړې وه ده. او عبدالله ابن مسعود د دې سندرغاړي سره غاړه میلاو کړه، وی جړل وی جړل، تر دې چې الله د هغه دنیا بدله کړه، د هغه زندګي الله بدله کړله او د زړه نه یې توبه وکړله، د زړه نه یې توبه وکړله. راځئ چې په دې مبارک مجلس کې ځوانانو د زړه نه توبه وباسو، د سبا ارادې ونکړو. دا ووایو چې یاره دا مجلس ختمېدل او زما وفات دی، چې زه په دې مجلس کې الله سره جوړه وکړم او دا خپله ماضي په الله وبخ، ننواتې وکړم، زارې وکړم، فریاد وکړم چې الله ته خفه یې، ځکه مې ژوند په خفګان او